دوی سیل لري ته نه راوړي. الله خپل پیغمبر ته ورته چې د مې ولا به کارونه کې چې لکه د مشرکین زما خبره نه مني چې د مې ولا به چې مکه پرې راوځي نه ته نوځي. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. کله چې هغه आवाज کو د غم نډکو صلی صدر دغه واقع بیانې دې کې یو خبره ده چې انسان به سوچي کې هغه ده چې رب العالمین حیا نه کوي په حق ویلو کې. یونس علیه السلام ګوره د الله مرګره د خبره ول وکړوي داغه وشن چرته ونه کې حق ته. یونس علیه السلام واقع په اختصار سره ده چې د کلی ته دعوت کو د قوم ته دعوت کو او خبرونه مده خپه شو وته دي چې لوط علیه السلام خپل کلی پر خو د وته کنه وته نو ولي الله لوط علیه السلام ته سونه او دته وی لوط علیه السلام ته الله ویلو ته سحر پټین کې وځي او دغه ویني دی لوط علیه السلام صبر کړو فصبر لحكم ربك. الله پیغمبر ته دغه وی کړ بیا الله خپل پیغمبر ته زم مدینه ته اجازه ورکو. یونس علیه السلام دې خبرې پورې صبر نو کړی چې الله ته سوال چې تزا بده لاړ چې کله وته په قوم باندې د عذاب غنخره ښکار شو د قوم ویره لکه یونس علیه السلام خبره خو صحیح و خو چې دا نیک سره چرته تل به د بشي وګرځي هغه ټول ګره توبه وشته رجوع کړي وها به یونس علیه السلام په ګرځي خو هغه نو بس یونس علیه السلام چې کله دریاب دی غاړه درور چې کشته روانه ډکاو هغه دې زره سره زموږ راځي سبحان الله د الله طریقه نبی چې کله د کشته دریاب دی منځ ته ورسېد بس په خوځېدو شو یعنی دغه ډوبي یو دغه ډوبي سامانونه او خپل ټول گزار د سامانونه ته کم کیږي د کشته برابر شي بیا هم کشته یو کس به تم لري کو خپکیږي بنو خو جی سو کوم له قران د عزیبو کوی سید قران د عزیز چې کړو کړه نو نوم د یونس علی السلام وروته نو خبر شو د یونس علی السلام د خوري نیک سره د نشو ځه د قران د عزیز بیا وک په دویم بیر بیا وک بیا داغه نوم راوخت هغه چې نه د نیک سره او دیني شو گزارله دریم پیر بیا وکړه الله وی فکان من المدحضین همیشه نوم دغه وته الله دې پاتې کېدو د الله سبحانه تعالی طریقه ګوري چې ټول دنیا یو شی ته څه پیدا درکې نشي درکولې سو رب العالمین نه وغوښتي او چې ټول دنیا دې بچ کې کشته ولوي دا نیک سره دې بچ کې الله وی زه نه بچ کوم تاسو یې څنګه بچ کوی دې بزی دې وبوله دې بغزارله کې اگر کدا پیغمبر ته ځکه چې حکم د عرش والا دی د دې انسان نو ته مساته د انسان ګورنه ته پیدا درکول شي نه نقصان درکول شي صرف هغه پیدا بل درکې چلې وای او هغه نقصان بل درکې چلې وای په دریم پر چې د بس هغه ته به وځي دریم پیر شو بدل نه موغسته وبوته او دنګل چې څنګه دې وبوته و دنګل الله سوي فالتقمه الحوت وهو مليم الله دې وخت مه و درول ولانی ته چې څنګه دې وبوته کوشو به داخلي ته ورایته تیری نکله چې دې ورغه انداز کې دې بهوش او پیره کې دې نه پروت چې کله په هوش کې راغی چې ذات یو کې دې زب کړو دا مې په خېټه کې پروت او روغ رمټ نشيجده ولګول رب العالمین ته دا انسان دې چې په هغه ځکه سجده لګولې چې په اوسه پر سجده نه لګولې دا نو به ولګي یونس علیه السلام د مې په خېټه کې رب العالمین ته سجده لګولې ګور د دلیل په دې باندې چې سړی څومره نیک دی الله نه نشي مخکې کېږي لکه دا اوس دومره نیک سړی دی چې د مې په خېټه کې تم الله نه یری خو بیا الله ورته خو زما د فیصله ته صبر نه وکړي حکم انتظار دي نه وکړي الله په قران کې سوي وذنونه ذهب مغاضبا الله مهي ولا چې کله خپله او قاش لا ذنون الله د نون مهي ته ويها نه الذي نو سره مشي دغه مهي والا وي مهي ولا چې کله قارش ولا خپش فظن ان لن نقدر عليه الله دغه په ګومان کې دانو چې موږ په دومره تنګ راوړو او نه چې سوچ کړو چې دا خو چې الله پیغمبر و الله مهي ته واچو او درې ورځې او درې شپې د مهي په خېټه کې پروت یو روایت مطابق وو ورځې او شپې د مهي په خېټه کې پروت الله سوي فنادى في الظلمات الله بری چرو کې چغواله څه چغواله خلق روبه شي می یا بل څه چری کړي چې سوال هغه رب العالمین مخکې بیان کی د سیرت کې کله چې د مې د خېټه تلړ د مه دوی سیل لري